بسم الله الرحمن الرحیم. په نن لیکچر کې موږ د ډیټابیس د یو ځای څخه بل ځای ته د لیږدولو په هکله زده کړه وکړو او زده به کړو چې د ډیټابیس د لیږدولو څو لارې چارې دي هغه موږ څنګه کارولی شو. دوستانو، د ډیټابیس د لیږدولو دپاره موږ د دریو لارو څخه خورا زیاته ګټه پورته کوو او خورا دغه درې لارې شهرت لري چې د هغوی جملې څخه لومړی کاپي ده، یعنی کاپي له لارې موږ کولی شو چې د موجوده ډیټابیس فایلونه چې کوم دي که هغه .mdf ده که هغه .ldf ده، یعنی که هغه ډیټا فایل ده او که د لاګ فایل ده هغه موږ کاپي کولی شو او په یو نوي ځای کې پیسټ کوو او هغه بیرته موږ اټیچ کوو او هغه موږ کاروو. دوهمه طریقه چې ده هغه ډیټچ او اټچ ده. دغې لارې موږ هم کولی شو چې د موجوده ډیټابیس فایلونه چې کوم دي یا ډیټابیس چې کوم ده هغه ډیټچ کړو یا د یو د SQL سرور څخه یې جدا کړو او په بل SQL سرور سره یې پیوند کړو تر څو پورې هغلته موږ هغې څخه ګټه واخلو او ویې کاروو. او دریمه لاره چې د هغه بیک اپ ده، یعنی بیک اپ لارې هم موږ کولی شو چې د موجوده ډیټابیس څخه یو بیک اپ واخلو او په نوي SQL سرور کې یا په نوي ماشین کې هغه موږ ریسټور کړو او هغلته یې وکاروو. د ډیټابیس بیک اپ په هکله موږ خورا پراخې زده کړې کړي دي او موږ ډېر څه زده کړي دي د بیک اپ په هکله او تمه ده چې د بیک اپ له لارې تاسو وکولی شئ چې د موجوده ډیټابیس څخه بیک اپ واخلئ او د خپلې خوښې سرور کې ریسټور او هغه وکاروئ. په ننني لیکچر کې موږ بیا هم کوم د لیږدولو دپاره کومه طریقه چې کاروو هغه د ډیټچ او اټچ ده. د ډیټچ او اټچ دپاره موږ ځو SQL سرور ته او په SQL سرور کې د هغې دپاره دوه لارې دي. یو د GUI یعنی ګرافیکل یوزر انټرفیس ده او دوهمه لاره چې د TSQL سکرپټ ده. لومړی زه GUI کاروم یعنی انټرفیس کاروم. د ډیټابیسز فولډر لاندې زما سره ایوب زازي DB په نوم یو ډیټابیس ته زه غواړم چې دغه د ګرافیکلی ډیټچ کوم. زه هغه باندې رایټ کلیک کوم د ډیټابیس باندې او ټاسک ته ځم او دلته زه ورته وایم چې ډیټچ او دغه ځای کې تاسو وینئ چې ډراپ کنیکشنز. د دې مطلب دغه ده چې که چیرې دغه ډیټابیس سره اوس مهال څوک کنیکټ هم وي هغه دې ډسکنیکټ شي، هغه کنیکشن دې ډراپ شي او دغه باید حتما تاسو ټیک مارک په ډېرو ځایونو کې په درد خوري خو تاسو غوره ده چې دغه ټیک مارک اوسیږي او اوکې لږ انتظار څخه وروسته تاسو به وینئ چې دلته د ډیټابیسز فولډر کې چې کوم ده زموږ ډیټابیس چې ده هغه اوس نه ښکاره کېږي، حالانکې زموږ سره ډیټابیس چې ده په هارډ ډسک کې پروت ده خو دلته په دغه لیست کې اوس نه ښکاره کېږي. یعنې SQL سرور له لارې موږ نشو کولی چې هغه وکاروو او کله چې ډیټابیس ډیټچ اټچ کېږي هغه د دغه لیست څخه وځي او کله چې موږ وغواړو چې بیا یو نوي SQL سرور کې یا په همدغه SQL سرور کې هغه اټچ کړو یعنی بیرته یې دغه SQL سرور انسټنس سره چې ده پیوند کړو یعنی پیوندي کړو او ورسره وینخلو، هغې دپاره بیا هم زه ډیټابیسز فولډر باندې رایټ کلیک کوم او دا ځل زه ورته یم چې اټچ له لارې پیوند کېږي دغه SQL سرور سره. دلته زه ورته یم چې ایډ دغه ځای کې چې زما سره هغه ډیټابیس MDF فایل یعنی .mdf فایل نه مطلب دا چې د ډیټا فایل چې کوم ځای کې پروت ده په هارډ ډسک کې هغه زه غوره کوم او تاسو کولی شئ چې هر ځای کې چې وي همغه ځای ورته غوره کړئ. هغې څخه وروسته اوکې ورته وایم. تاسو ګورئ چې لاګ فایل چې دغه اتومات راواخیست یعنی SQL سرور چې ده دومره پوه ده چې هغه لاګ فایل وپېژني او راواخلي. هغې څخه زه وروسته زه ورته یم چې اوکې. زما سره ډیټابیس بیرته اټچ شو او خپل ځای ته راغله. که زه چیرې دا ریفریش کړم تاسو به وینئ چې ځای ته یې هم تغییر ورکولی شي، یعنې اوس دلته زما سره ډیټابیس بیرته راغله. او دوهمه لاره چې دا هغه TSQL سکرپټ ده. لومړی زه ډیټابیس ډیټچ کوم، هغې دپاره دغه سکرپټ کاروم
یعنې زه ورته وایم چې ماسټر ډیټابیس چې ده هغه کارولو ته اماده کړه. هغې نه زه وروسته غواړم چې الټر یعنې تغییرات راوړم په څه شي کې ډیټابیس کې. په کوم ډیټابیس کې؟ ایوب ځاځي ډیټابیس کې. او دغه ډیټابیس زه غواړم چې سنګل یوزر موډ ته لاړ شي. سنګل یوزر موډ نه مطلب دغه ده چې یوازې همدغه یوزر چې اوس مهال زه اس کیو ایل سرور ته ترې لاګین شوی یم همدغه دې وکاروي او نور ټول کنیکشنونه چې دي ورسره هغه دې ډراپ شي او له منځه ولاړ شي. او هغې څخه وروسته دې زه ورته یم چې رول بیک امیډیټلی یعنې بیرته دې که چیرې دغه ټرانزیکشن ناکام هم شي بیرته دې خپل پخواني حالت ته وګرځي او هغه وخت کې که نور ټرانزیکشن هم ووسي هغه دې هم بیرته خپل پخواني حالت ته وګرځي. او هغې څخه وروسته زه ورته وایم چې اکزیکیوټ یعنې رن شه. د دې اکزیکیوټ د دلته نه دغه چې ده اکزیکیوټ ایگزیک یا ای ایکس ای سی مطلب اکزیکیوټ ده. ورته ماسټر ډي بي کې چې کوم ډي بي سکیما کې زما سره یو سټور پروسیجر ده نه اس پی ډیټاچ ډي بي په نوم. زه دغې ته یو پیرامیټر پاس کوم چې هغې پیرامیټر کې زه ورته هغه خپل ډیټابیس او د خوښې ډیټابیس ورکوم چې کوم چې زه غواړم چې هغه ډیټاچ شي. یعنې زه ورته یم چې دغه سټور پروسیجر دې رن شي او کله چې دا رن کېږي او دغه ډیټابیس دې ډیټاچ کړي. هغې دپاره زه دغه ټول سکرپټ چې دا غوره کوم انتخابوم دا ځکه چې زه یو لومړی سر کې دغه سکرپټ غواړم چې رن شي او ورته وایم چې اکزیکیوټ. تاسو ګورئ چې کمانډز کمپلیټ سکسسفولي. که چیرې زه اوس د ډیټابیسز فولډر لاندې یو ځل ریفرش کېدو څخه وروسته زه وګورم هغه ایوب ځاځي ډي بي په نوم ډیټابیس نشته ده. او دغه ډیټاچ څخه وروسته کله چې تاسو وغواړئ چې دغه ډیټابیس بیرته اټچ کړئ هغې دپاره دغه سکرپټ کاروو. زه ورته بیا هم وایم چې زه غواړم ماسټر ډیټابیس وکاروم او یو ډیټابیس جوړ کړم د څه شي په نوم ایوب ځاځي ډي بي په نوم جوړ کړم چې هغه فایلونه یې چیرې دي کوم ځای کې دي هغو پات ورکوم یعنې هغوی ادرس ورکوم. هغه فایلونو دغه فایل کې زه دغه ادرس کېږدم او دغه دلته زه ورته یم پور اټیچ یعنې زه دغه ډیټابیس چې جوړوم چې دغه فایلونه زه ورسره غواړم چې اټیچ کړم نو دغه سکرپټ زه انتخابوم او اکزیکیوټ ورته وایم. دا هم کمانډ چې دا کمپلیټ سکسسفولي دي. که چیرې زه دلته وګورم ایوب ځاځي ډي بي باید ما ته راشي او زه دا یو ځل ریفرش کوم تاسو وینئ چې زما سره بیرته ایوب ځاځي ډي بي چې دا بیرته او اصل حالت ته راغله. دوستانو دغه زموږ د نن ورځې لیکچر تر بل لیکچر پورې مو په لوی چیښتن سپارم. الله مو مل شه.